السلام علیکم، زم بختولا جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. تر ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله په ملک کې یو کم 80 کسان نور مړه شوي دي. د KTH د واقعې خلاف اپوزیشن په صوبایي اسمبلی کې زبردست احتجاج وکړ. اپوزیشن د KTH د واقعې انکوایري مسترد کړه. په پېښور کې د کرونا وایرس له کبله یو بل سینیر ډاکټر حق ورسېده. صوبایي وزیر صحت او د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي د KTH د واقعې په حواله د وزیر اعلی په صدارت کې د جایزه اجلاس په باره کې میډیا ته بریفنګ ورکړ. ډاکټر روح المقیم د KTH قائم مقام ډایرکټر مقرر شو. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي که اپوزیشن یوه نه 10 جلسې وکړي نو هیڅ فرق پرې نه پرېوځي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د 2 جدا جدا اجلاسونو صدارت وکړ. زلفی بخاری ویلي دي چې د میا نواز شریف واپس وطن ته د راوستو په حواله باندې د برطانیې سره په رابطه کې یو. په جنډیاله کې یو بدبخته زوی په پلار په مور او پرور باندې پټرول واچول او اور یې ورته ولګاوه. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق په تیمرګره کې یو خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو د سند وزیر اعلی سید مراد علي شاه سره ملاقات کړی دی. په نیوزیلند کې د قومي سکواډ مینجډ آیسولیشن ختم شو. اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک کې په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس یو کم 80 نور کسان وژلي دي. دغه رنګې په ملک کې په تیرو 40 غنټو کې 2885 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. دې سره په ملک د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 4,10,180 شوه. وایي چې په تیرو 40 غنټو کې په ملک د کرونا وایرس 3,610 ټسټونه شوي دي. دې سره په ملک د کرونا وایرس ټول ټسټونه 2,20,852 شو. د راغلو اطلاعاتو مطابق په پېښور کې کرونا وایرس یو بل سینیر ډاکټر عالیه سرفراز هم ووژله. دې سره تر اوسه پورې په صوبه کې کرونا وایرس 20 ډاکټران وژلي دي. بل اړخ ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د KTH د واقعې په حواله باندې د جایزه اجلاس صدارت کړی دی. صوبایي حکومت په KTH کې د اکسیجن په وخت باندې د نه میلاوېدو له کبله د کرونا وایرس د 6 مړه شوو کسانو د خاندانونو دپاره د 10 لکو روپو د امداد اعلان کړی دی. بل اړخ ته د عملي 6 کسان معطل کړی شوي دي.
صوبایي وزیر صحت تیمور سلیم جګړاو د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش یو شریک خبري کانفرنس ته د وزیر اعلی په صدارت کې د KTH د واقع د جایزې اجلاس په باره کې وینا کړې ده. دی وی چې د واقع ذمہدار به د سزا نه نشي بچ کېدی، دی به تش معطل کولی نشي بلکې د ملازمتونو نه به برطرف کولی شي. بل اړخ ته صوبایي حکومت ډاکټر روح المقیم د KTH قایم مقام ډایرکټر تعینات کړی دی. اپوزیشن په صوبایي اسمبلی کې د KTH د واقع خلاف احتجاج وکړ. اپوزیشن د KTH د واقع په حواله باندې انکوایري مسترد کړې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي که اپوزیشن یوه نه لس جلسې وکړي نو هیڅ فرق پې نه پریوځي. جلسو ته د سروس ورکوونکو خلاف به مقدمات درج کولی شي. که حکومت ځینو لاړ دي شي خو ولې انارو به نه ورکومه. د توانایۍ په شعبه کې د بهترۍ راوستو هدایات جاری کړه. د زیاته کړه چې د کرپشن او منشیاتو خلاف د جنگ دپاره صرف ادارې کافي نه دي بلکې د دې دواړو لعنتونو خلاف معاشرې له هم جنگ کول پکار دي. وزیر اعظم دا خبرې اترې د ANF د نوي بلډینګ د افتتاح په موقع او د ترجمانانو اجلاس ته د وینا په دوران کې کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د حکومت حتمی هدف عوامو ته ریلیف ورکول دي. دا خبره د قیمتونو د کنټرول په حواله د اعلی سطحي اجلاس د صدارت په دوران کې کړې ده. د زیاته کړې ده چې محکمه خوراک او انتظامیه دی د نرخونو د نورو مستحکم کولو دپاره په لویو وړو دوکانونو کې نرخنامې اویزاندې کړي. د وی چې د وړو او د چینو د بحران مسله حل شوه. د زیاته کړه چې په وړو باندې به نوره 6.3 اربه روپۍ سبسډي ورکولی شي. زلفی بخاری ویلی دي چې د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف واپس وطن ته د راوستو دپاره پاکستان د برطانیې سره په رابطه کې دی. په جنډیاله کې یو نافرمانه زوی د خپلې ښځې په مدد سره په کور کې په پلار په مور او په ورور باندې پېټرول واچول او اور یې ورته ولګوه. چې کله د خوا او شا ګاونډیانو ته د دې خبرې پته ولګېده نو دوی په دیوالونو باندې د اور مړ کولو دپاره ور واوړېده. وایي چې د سوځېدونکي پلار مجید عمر 80 کاله، د سوځېدونکي مور نجمې عمر 15 کاله او د سوځېدونکي ورور ناصر محمود عمر 30 کاله دی. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده او دغه 3 واړه سوځېدونکي د شیخپوره هسپتال ته ورسول. بل اړخ ته پولیسي پایار درج کو تحقیقات شروع کړه. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سېنیټر سراج الحق په تیمرګره کې یو خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. د وی چې PDM والا د مخکې په خپله استعفاګانې ورکړي بیا به موږ هم پیغور وکړو. د زیاته کړه چې پیپلز پارټي په یو صورت کې هم د سند حکومت پرېښودو ته تیاره نه ده. د وی چې د عدالتونو اعلی ججانو ته انصاف نه میلاویږي نو یو غریب سړي ته به انصاف څه میلاو شي. د زیاته کړه چې جمعه اسلامي به د خپل احتجاج دوباره آغاز د 15 دسمبر نه کوي. د پیپلز پارټي مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری د سند وزیر اعلی سید مراد علي شاه سره ملاقات وکړ. د سند خالی اسامو په فوري توګه د ډکولو هدایات جاری کړه. وزیر اعلی د پیپلز پارټي مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری په سند کې د ترقیاتی کارونو د رفتار نه او د کرونا وایرس د کووډ-19 د صورتحال نه آگاه کړ. په نیوزیلند کې د قومي سکواډ مینجډ آیسولیشن ختم شو. دا سکواډ د نیوزیلند د دورې دپاره نیوزیلند ته په رسېدو باندې په فوري توګه باندې د 15 ورځو دپاره آیسولیټ کړی شوی و. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.